الرحیم د برلاس ټي وي چینل درنو لیدونکو کتونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ښه به یاستئ. دا د دانګام ولسوالي ده او موږ دلته راغلي چې دا ځل واوره ورېدلې ده، تازه ډېره هوا سړه ده او یخه هوا ده. نو موږ هڅه دا ده چې ستاسو دپاره له همدې ځایه یوه خپرونه را جوړه کړو. بهترینه هوا ده او ښکلې هوا ده او د موسم ښکلاګانې دي په هر خوا او تاسو ګورئ چې هوا ښه پوره سړه ده. دلته زما سره ملګري هم دي، مشواڼی صاحب، حق بیان صاحب او سائل صاحب محترم زما سره راغلي دي. د دې خپرونې کې موږ سره ملتیا کوي، نو د دوی نظر به هم راخلو او نورې خبرې به هم په کراره باندې کوو. کیدای شي چې تاسو دواړو کې په اتفاق کې یو کس ستاسو په خپله خوښه باندې وغږېږي. تاسو مهرباني جناب لیکوال صاحب. ها د هر څه نه مخکې خو د برلاس ټي وي ټولو محترم مؤسس صاحب ته مبارکي وایم او ټولو کتونکو لیدونکو ته د دې لارې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او نن موږ دانګام ته په چکر راغلي وو. ډېر واورین موسم دی، ډېر ښکلی موسم دی. مننه مشواڼی صاحب، سهیل خان مشواڼی صاحب. کیدای شي تاسو په خدمت کې دی، د برلاس کمره ستاسو په خدمت کې د خپل ځان لیدونکو ته ور وپېژنئ د دې علاقې او د دې واورې په اړه کیدای شي چې یو څه ووایئ. نو مایک او کمره ستاسو په خدمت. السلام علیکم. د برلاس د تلویزیون د لارې ټولو کتونکو ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې په دې باران کې او په دې واورو کې کومه صدمه نه لیدلي، دا چې په دانګام کې دا 3-4 ورځې دوامداره واوره وشوه. کلونه خلک د دې انتظار و چې دا واوره به کله کېږي. خوشحالۍ زموږ د وطن لږ ځپلی و، مالداران او دهقانان بالخصوص ډېر زیات په خفګان کې وو. دا چې واوره وشوه خلک خوشحاله دي او سیلبین هم ډېر زیات رامات شوي دي. دې خوا ته دانګام خواته سیلبین هم ډېر زیات راځي او خوشحاله یو د دې نه چې دا واورې وشوه. ښه، ډېره زیاته مننه. دوی خو بیا هم زموږ سره دي په دې خپرونه کې به تر پایه زموږ سره یي. زه به په دې باندې لږ تم شم چې د دانګام ولسوالي د کونړ ولایت یوه سرحدي ولسوالي ده. کیدای شي چې تاسو کومک وکړئ. راځه مشواڼی صاحب، د دانګام ولسوالي یوه سرحدي ولسوالي ده، له اسداباده شاوخوا 40 کیلومتره فاصله لري. په دغه ولسوالۍ کې یو څه تعداد قومونه مشواڼي، سلارزي، مامون، مومند هم یو څه اندازه او وردک هم دلته ژوند کوي. د دې علاقې او د دې سیمې خلک اکثره په کروندو او په بزګرۍ باندې بوخت دي. مشواڼی صاحب هم زما څنګ ته دی. کیدای شي چې مشواڼی صاحب هم وغږېږي د دې واورې په اړه باندې، د دې موسم د ښکلاګانو. ما ته خو یو نوی احساس راکړه او نوې یوه جذبه یې ما ته راکړه. کیدای شي مشواڼی صاحب هم وغږېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی قدم کې تاسو سره خلاص وایم دا چې تاسو زحمت وباسئ او د ټولنې انځور خلکو ته رسوئ او په دې ټولنه کې فرهنګونه، د دې ارزښتونه، ځینې ښې او ځینې ناخوالې تاسو خلکو ته رسوئ. دغه مسلې ته ورسره ډېره مننه کوم او الله مار وخروله. او په دانګام کې الحمدلله ډېره موده پس یعنې دا د ساحه ده چې دلته 10-15 کاله واوره نه وه شوې یا هم ډېره کمه. اوس تقریبا 4-5 واره واوره راوورېده او ما چې هغه ورځ په ګوته باندې اندازه کړه تقریبا 6 انچې واوره په دې ساحه کې ده. دا پورته غرونه چې وي نو په دغه کې په مترونو باندې واوره شوي دي، ځکه چې دغه ونې پکې پټې دي. نو چې یو واورې ونې پټې کړي دا ډېرې غټې ونې دي، همدنه معلومیږي چې دا ډېره زیاته واوره شوې ده. او په دې ځای ناونو باندې چې موږ راتلو، ما د شمشیر علي مشواڼي صاحب ته ویل مال هر ناو نه اوبه را روانې دي. لکه پخوا دې ناونو کې دا اوبه نه وې. دا مطلب دا دی چې دا واوره شوې ده. واوره خو یو برکت دی، واوره سره اوبه زیاتېږي، ځمکه سره ښېرازه کېږي او د ځمکې آبادي ده. نو موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو. الله تعالی هم بار راوله او ښاد اوسئ. ډېره مننه مشواڼی صاحب.
په دې خو نه کېږي راسره به یاستئ د یوې خپرونې تر پایه نه بلکې د څو خپرونو تر پایه ته څو چې موږ دلته یو دا مزاحمتونه به ستا په اوږو بار وي. لیدونکو دا مخامخ غر چې ښکاري دا زما په فکر دا د بنشۍ غر دی تقریبا چې ښکاري نه خو ورنږدې دی که نه مشوڼی صاحب کېدای شي چې توضیحات ورکړي د دې غرونو په باره کې کېدای شي چې وغږېږئ د دې غرو دا غر د مخامخ صاحب ویل چې کوم نوم یاد کړه چې سور کمر سور کمر غر وي که سروت غر وي څه غر وي هغه کاکا د دې غر دې غر شاته دې غر شاته د سرو ونو غر سره ونه دې غر شاته چې دی بیا تقریبا څلور پنځه شپږ غرونه اخوا بیا بنشی دی نه دې ځای نه بنشی ته تقریبا 2 ساعت 3 ساعته مزل ده هو هغه پیلامای ده پیلامای ده او پیلامای ده دې بنشی چې دا د پاکستان سرحد ده ښه پوره ساړه دي اخوا تقریبا 15 شپږ متره واوره شوې ده. تاسو ګورئ په دې غرونو کې پاس کورونه دي او یو کلاسیک ژوند دی نو واورې مو اورېدلې دي او د دې سیمې یوه بېله ښکلا د واقعیت ته سړي ته یو احساس ورکوي یو جذبه ورکوي او چې هر څومره هم سړی په هغه خراب حالت کې موقعیت ولري زما په اند باندې چې دغه ډپریشن نه وراخوا انزایټي ته هم که ور شامل شوی وي دلته چې راشي نو یو نوی احساس به واخلي ځکه انسان په طبیعت پورې تړلی دی او یو روح ده یخنۍ ووالو چې په داسې ساحو ته تګ دې سره روح ارامه کېږي دا د روح دپاره یو خاصه دغه ده درملنه ده یا خاصه دغه سرتېری دی ستا خبره انزایټۍ نه سړی لرې ځي دې ساحو ته راتګ یعنې خلک په زرهاو ډالر مصرف کوي د ساحو ته ځي او موږ تاسو له الله تعالی راکړي دي ډېر نږدې دي د خپل وطنوالو مله زموږ دا غږ ده چې راشئ دلته روح ارامه کېږي دلته هوساینه ده دلته هوسا ده دلته ژوند دی یو چکر به هم شي د دې علاقه دغه به هم وګورئ او بیا دلته ډېر ښه زراعت دغه هم کېږي مثلا غوزان او مرخمۍ او پانګونه هم کېدای شي چې دوستان دلته وکړي خاص میوه هم کوي چې ځان سره یوسئ دا د دانګام ولسوالۍ ده آفرین او مونږه د عزتمن مشر پولاد خان مشوانی سره چې ساحل خان استاد او خوره مسلم مشانه را سره دی راغلی وسیل ته چکر ته ډیر ښایسته موسم دی واوري شوي دي او ډیر ښه خوند کوي هوا ډیره ښایسته یخه هوا ده او بس دلته سیل ته چکر ته راغلی او پولاد خان مشوانی چې یو ښه لایقه شاعر ادیب او لیکوال دی د ده په قیادت دلته راغلی او بس دې مننه کوو چې موږ دلته راوستو سیل ته او چکر ته غرونه ماشاءالله ټول واورو نه ډک دي نو میلو ته راشي موږ تقریبا راغلی اوس ځوان شوي وو که چېرته 2 ورځې نور هم پاتې شي نو انشاءالله ښه به ځوانان شو او ښه به ښایسته شو او څونه ښکلی وطن لرو مېلې دي او دلته ارامي ده قلاري ده اسلامي او شرعي نظام دی په شرعي نظام کې امن صلح قلاري عدالت دی وروره ښه ژوند به وکړئ سیر به وکړئ او که څوک د شپې هم راځي مشکل نشته او که د ورځې هم راځي مشکل نشته نه غلا او هغه جمهوریت والا ټول خدای ورکړل لاړل اگر چې موږ هم وو نه موږ خو عوام وو نو موږ چېر حکومت راځي زموږ حکومت دی زموږ خو حکومت زموږ حکومت دی زموږ عوام یو دلته اوسېږو موږ د خارجیانو غوندې نه یو چې راغلي وو او بېرته وتښتو کار حکومت راځي زموږ حکومت دی خو هغه حکومت زموږ ډېر په کار دی چې هلته امن راوړي سوله راوړي او د عوامو قدر ورسره وي د خلکو قدر ورسره وي د وطن قدر ورسره وي نو دا یو بهترینه خبره ده
کېدای شي چې لیدونکو ته تاسو ځان ور وپېژنئ. بس زه د دې دانګام ولسوالۍ یم د چاخوړک د کلي اقبال خان مې نوم دی او الحمدلله دلته ژوند تېروم او وروره تاسو راته خپله خبره وکړئ. کېدای شي لږ تېز وغږېږي. د غرونو خلکو ډېر تکړه او ډېر په جذبه کې او بیا خو واوره هم شوې ده، ښه زبردست موسم دی. دا طبیعت هم خلکو ته دا احساس ورکوي چې نور هم لکه په جذبه کې وغږېږي. اقبال خان لالا خواهش هم دا دی تاسو هم راځئ، تاسو هم سره خبرې به کوو. شکر الحمدلله الله پاک راته واوره وکړه، دا په موږ باندې الله رحم و ډېر او که ډېر خلک هم د دې منتظر دي خو موږ الله راکړه که نه او ښه په خوشحالۍ پکې وخت تېرېږي الحمدلله. دا ساعت مشکلات به خیر دی یو څه اندازه وي خو هغې سره موږ مخته شوي اوس. اقبال خان لالا دا راته ووایه څو نفره یاستئ په کورنۍ کې؟ شکر الحمدلله بس داسې یو 150 کسه کورنۍ لرو. ډېره ښه ده. څه کار روزګار باندې تاسو خاموش شو؟ څه روزګارونه هم څنګه دي؟ څه حالات دي؟ ژوند څه کیسې روانې دي؟ دا راته ووایه. الحمدلله بس د دې حالاتو سره اوس ګزاره کېږي او اوس ساعت روان دی. بس یو موټر کله هغه وچلو را وچلو کله څه وکړو کله څه وکړو هغه ساعت تېرېږي الحمدلله. ښه ژوند په خیر دی الحمدلله. د واورو خو کوم زیانونه رامنځته نه کړو؟ نه الحمدلله بس شکر دی بس په خیر دی. رښتیا هم د غرونو خلک موږ هم د غرونو خلک یو خو ښه تکړه د اوس اوار راپېږم د یخنۍ نه. څومره وخت بعد واوره وشوه؟ څومره وخت بعد دا واوره وشوه؟ ښه د دې واورې په اړه راته کوي او خلکو لمونځونه وکړل د استسقا د بارانونو د واره موږ د دې ډېر سوالونه کړي او ډېر ارزوګانې مې خپل رب ته کړي دي او هغه مهربانه شو راکړي. صحیح ده وروره او الحمدلله دا قیمتي شی دی او کېدای شي زمونږ د غرونو د خوا ښار ته د دې نه ډېره غټه پیدا ده. د دې نه به زمونږ زراعت کامیابېږي هر قسم الله مهربانه دی خوشحال الله پاک. اولادونه لرئ؟ او شکر الحمدلله. ښه روزګارونه یې څنګه دي؟ زده کړې کړې دي؟ هغه شکر دی بس مکتبونو کې دي الحمدلله. دلته زمونږ ورونه عزیزان ټول چې کوم دی خواري او محنت یې کړی هغې اوس له هغې سره زمونږ بچي ډېر په استوګنه کوي. ښه ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. کېدای شي چې د برلاس تلویزیون ته وي ستاسو نوم څه دی؟ ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم وحید الله تلوار. ځوان عزیزان دي. ښه او مسافري سخته نه ده قاري صاحب؟ ولا سخته نه ده ښه سخته. څومره وخت تېروئ تاسې بیا ځئ؟ نورستان کې اوسېږئ؟ موږ ویش ورځ. ویش ورځ تېروئ. سخت کار دی مسافري. قاري صاحب تاسو څنګه یاست؟ صحتونه هم ښه دي؟ خیر تاسو هم وظیفه ده؟ تاسو نورستان یې که نه؟ د دانګامې دې سړي قدر خو به کوې که نه؟ کله ناکله ځان سره بوځې ښکاره خو ښکاري چې راغلي یو دلته
نه چکر خو لګی خو دغه دندې نه وراخوا که نه مسافر دی دلته چې قدر یې باید وشي یعنې مطلب دا خو زموږ ستاسې یو دود دستور دی عسکري ده او په دې کې قدر نه کېږي باید داسې چې مسافري ده یو څه رواج خو موږ تاسو لرو که نه لکه تاسو اوس ساتمن د سره راغلي دلته ناست یو کېدای شي یو پیاله چای هم څښلی یا به څښئ داسې ترتیب او میاشت کې 3 ورځې رخصت وي نو چې هغه ما سره لاړ شي خوند په دې ښه ژوند نور په خیر دی انشاءالله فراري ده خیرت دی دا قیس هم تاسو سره دی کېدای شي ده سره مو غږېږو څه حال دی صحتونه ښه دي خیرت دی ستاسې نوم قاري صاحب مبارکه زما نوم فضل الله دی فضل الله جان وروره څنګه یې صحت دې ښه دی ژوند په خیر دی تاسې هم دلته وظیفه لرئ زه هم دلته د سفارت احترام ښه ښه ژوند څنګه دی په خیر دی انشاءالله کورنۍ ښه ده کور هم چېرته دی کور زما د زوړ برابر سایډ ته هم مسافر یې دلته تاسو څومره وخت وروسته ځئ کورونو ته زما خو لکه ورځې وظیفه ده که نه سر تقریبا تر مازدیګر 4 بجې پورې بعد له هغې خو بیا داسې وي چې رسمیت ختم شو هر وخت بېرته تللی شو زوړ برابر خو د واورې د وجې نه اوس دلته ناست یم لرې ځای ده لکه لرې ساحه ده تقریبا شپاړسم یو ساعت ژوند څنګه دی ژوند په خیر روان دی کورنۍ کې څو کسان یاستئ څو نفره وروڼه یعنې یاستئ په روزګار څو نفره یاستئ که شخصي کار لرئ یا وظایف لرئ مطلب ژوند څنګه روان دی تقریبا 15 وروڼه وو شکر دی او پلار مې الحمدلله ژوندی دی ډېر شکر دی نو 3 وروڼه په وظیفه یو ورور مې معلوم دی قمنداني د پولیس په وظیفه لري د واورو او بارانونو لپاره خو په ګڼو ځایونو کې دعاګانې وشوې د استسقا منځونه وشول نو واوره خو دا دی وورېدل او بارانونه هم وورېدل څه احساس لرئ د واورې ته څه خوشبیني لرئ راتلونکی کال به څنګه وي څه هیلې مې وې مخکې د الله تعالی نه څه غوښتنې مې وې کېدای شي په دې اړه باندې وغږېږئ نو داسې وه چې افغانستان خو تقریبا چې ډېر د خشکې وچکالۍ سره مخامخ وو او موږ ډېر دې ته خواشیني وو ځکه د ملک اقتصاد چې دی دا وچکالۍ خرابوي نو موږ بعضې ډېرو ځایونو کې موږ اعلانونه موږ د خلکو ته چې استسقاګانې لمونځونه وکړو اوس چې دا واوره وشوله را خشکه وچکالۍ ختمه شوله نو عوام هم ټول خوشحاله دي موږ خپل هم د خوشحالۍ احساس کوو ډېر ښایسته موسم دی ډېر خوشحاله یم نور ژوند په خیر روان دی پخوا اوس په اړه که راته ووایئ څه کیسې وې څه سختې وې اوس څه حالات راغلي دي ژوند کې څه تغییر راغلی دی کېدای شي چې خپل د ژوند دغه تېره اوس را سره شریک دی نو مخکې خو داسې وه چې یو څه مشکلات ډېر که نه د امنیتي بیخي زیاته وه داسې وه چې موږ به زه خپلو درسونو کې وم نو کله چې به کور ته لاړو زموږ په ساحه کې اطرافي وي نو بعض وخت یې موږ ډېرې مشکل احساس کاوه لکه خلکو یو شي بل شي بعضې داسې خلک وو چې هغوی به د مجاهدینو په جامه کې عوام په عذابول نو د افغانستان دښمنان بیخي ډېر وو په هغه وخت کې نو مشکلات خو بیخي ډېر وو ځکه د امنیتي زیاته وه اقتصادي حالات خراب وو اوس یو څه اندازه ډېر حالات ښه شوي دي خواله راغلی د خلکو په ژوند کې د موسسو ازادي راغلې ده چې موسسې هر ځای ته ازادانه تللی شي سروې کولی شي نو د عوامو ژوند هم ډېر ښه شوی دی دغه غریبي هم یو څه حد راکمه شوې ځکه په افغانستان کې غریبي خو اوس هم زیاته ده دا نه وایو چې ختمه ده خو یو څه اندازه مشکل راکم شوی دی هر سړی آزاد کاروبار ته تللی شي آزاد وظیفې ته تللی شي نو مشکل یو څه سکون دی یو راحتي ده او ډېره زیاته مننه د وخت د راکولو نه او خدای پاک هم کامیاب لره مونږ خو بل شی د وسه نه کېږي مونږ به درته دعاګانې کوو دا مهم شی دی تاسو مونږ ته دعاګانې کوو موږ تاسو خوشحاله شو سلامت اوسئ ډېره مننه مننه وروره سلامت اوسئ ته خو بېګا ته راځه ما سره لاړ شه درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه چې تر اوسه زموږ سره وئ د دانګام ولسوالي وه او دا دی په موږ باندې شپه شوه نو دلته به تاسو سره خدای پاماني کوو تر بیا چې په یوه بله ښکلې او نوې خپرونه کې تاسو سره حاضرېږو الله پامان د یو ملت احساس